علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ملا شفیع الرحمن مسافر یم د ملا مسافر چینل څخه. راځو نن د انګلیسي ژبې د زده کړې 11مې او 12مې برخې ته. 10مه برخه مو ویلې وه، نن 11مه او 12مه برخه وایو. ځو د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. Atoms 11 and 12 11مه او 12مه برخې. It is not an aeroplane. دلته هر شی ورسره لیکئ. دا یوه تیاره نه ده. Is this an aeroplane؟ آیا دا یو تیاره ده؟ No, it is not an aeroplane. یا دا یو تیاره نه ده. It is a chicken. دا یو د چرګې شی دی. Is this a car؟ آیا دا یو موټر دی؟ No, it is not a car. یا دا یو موټر نه دی. It is a wheel. دا یو چین دی. Is this an orange؟ آیا دا یو نارنج دی؟ No, it is not an orange. یا دا یو نارنج نه دی. It is a banana. دا یو کیله ده. Is this a banana؟ آیا دا یو کیله ده؟ No, it is not a banana. یا دا یو کیله نه ده. It is a pet. دا یو ناک دی. Is this a box؟ آیا دا یو بکس دی؟ No, it is not a box. یا دا یو بکس نه دی. It is a basket. دا یو سبده ده. Is this a dog's nose؟ آیا دا د سپي پزه ده؟ No, it is not a dog's nose. یا دا د سپي پزه نه ده. It is a dog's tail. دا د سپي لکۍ ده. په دې صفحه کې فقط د فعل لغات نوی دی چې معنا یې د شاګرد یا زده کوونکی. نور خپله دلته سوالونه کوي چې آیا ته فلانی شی تاسو ورته خوښه مو خپله که مثبت جواب ورکوئ که منفي. که یاست ورته مثبت جواب ورکوئ او که نه یاست منفي جواب ورکوئ. نور په دې صفحه کې نوی شی نسته. زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. که مو چیرې ویډیو خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګولې علامه کېکاږئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو اول تر تاسو پورې در ورسیږي. ښې چارې تر بیا د خدای په امان.